د ستاسو دعاګانې. کوم ځینه تاسو شکر خبرې د کوئ؟ ستاسو دعاګانې. تا وایي کنځل به وکړې، کنځل والا موږ نه یو. ښه الحمدلله ریسپیکټیبل انسان وای یم او چپ هر شه چاته ټیک ریسپیکټ ټاک نه. ورکو. جی ډیره مننه. نن سبا چې کوم دی کنه ټیک ټاک ناسي بکواس جوړ شوی دی. خلک بالکل بالکل دې کې شک نشته. کنځل فضول او فضول لږې نه ډېرې زیاتې. اصل کې ټول پیک آیډیا دی، بس راځي څوک د یو نه څوک د بل نه څه نشو ویلی. د هر چا خپل خپل ضمیر دی. زمونږ خو ضمیر دا نه مني چې د چا خور مور وکندوله چې خپل کور کې خپله خور مور لرو. والله دې جی د هر چا حیا پردې او عزت وساتي. امين کوشش امين. مو هم دغه وي. څنګه تاسو ښه یې که نه؟ زه ښه یم الحمدلله. تاسو ښه چېرته پاتې کېږئ؟ خیر دی، کوم شکر ځای دی. ژوند زه کوم خو ځای کوئ؟ ژوند عمان کې کوم. اوس خو راغلی یم. د روژه مې الحمدلله خپل ملک کې تېره کړه. د 8 تاریخ مې ټکټ ته ځم به او یم د مردان. تا سره نیټ مسله راکولې؟ مونږ سره بجلی لاړه او وای فای بند شوه، بل موبایل سره مې کنیکټ کو. ښه تاسو عمان کې ژوند کوئ ښه دا ځکه. او اوس پاکستان ته راغلي. او روژه مې دلته تېره کړله ملک کې. اوس په 8 تاریخ باندې روان یم. بیا رواني او عمان کې چېرته پاتې کېږي؟ رسمي پاتې کېږي؟ څنګه؟ عمان کې د څومره وخت نه پاتې کېږئ او کم ځای پاتې کېږئ؟ زما 3 years وشولو، 3 کاله. زه پهله په دوبۍ کې وم، نو بیا مې خپل بزنس هلته ټرانسفر کړلو عمان کې. نو بس د دوبۍ نه ګاډي ټرانسفر کړو هلته عمان ته. بس خپل ورک کوټیشن بزنس مو روان کړی دی. بس الله الحمدلله شل روپۍ خدای راکړي. The Bluetooth device is ready to pair. ماشاءالله ښه خبر ده مړه بسې. The Bluetooth device بس لګیا یو. ما شاه ولی الله امیر صاحب لایب ته به زه ختلم، هغه سره به ناست وم. هغه سره مې روژه کې هیلپ هم کړی، کال مې ورته کړی، رابطه مې ورسره کړې وه. خو ټایم ونه چې ملو شوی یم ورسره. هغه سره هم مې رابطه کړې وه. او زه خپله دلته کې روژه کې مونږ دسترخوان لګو که نه په د هاسپټل کې اسلام آباد کې. نو هره روژه مونږ زه راځم دلته ملک ته. پاکستان کې د کوم ځای؟ زه مردان یم. ښه مردان. جی نور تاسو څنګه یې؟ ښه یې که نه؟ زه ښه یم الحمدلله. او څومره چوټي دې څومره وه؟ زما چوټي نه ده، بس زما خپل روزګار دی. که 10 ورځې تېروم که 20 تېروم که میاشت تېروم. یو موږ دوه وروڼه یو هلته یې، بل دلته. بس زه راشم، زه مشر یم. اوس هغه کشر ورور مې هلته دی، نو چې زه لاړ شم نو هغه به بیا راولېږم دلته. ښه ماشاءالله ماشاءالله. خپل روزګار مې دی. واده شوی؟ نه واده کوېدل مې لا نه دي کړي. ولې وکړه که نه؟ یاره فلحال مې لا دغه نشته دی، مکمل داسې سوچ نشته دی. د اواز نه خو هسې غټ ښکاري. واده وکړه بس غټ یې. دا د نه هسې غټ ښکارم. هغه زه خو کیمره آن کوم نه ټیک ټاک کې، او دغسې که زه تا په واټساپ کې ویډیو کال ولیدم نو بیا به تا ته پته ولګي چې ته به نه دومره دغه نه. ښه د اواز نه هسې غټ ښکاري نو چې لکه داسې تقریبا 30 نه 32 سال. ښه زما اوس چې کوم دی نو دا 27 سټارټ دی. ښه بیا خو مو غټېږي نه دومره ماشوم نه وړوکي خو نه یم. ما خو دا نه دي ویلي چې ماشوم الحمدلله ښه میچیور یم او ښه چې کوم دی نو څه ورته وایي بزنس مایندډ یم. پوه شولې؟ خپلو له شلو پوره مو ځان له کار روزګار روان کړی دی. بس دا کم زه به پیله اسلام آباد کې وم. په کار هم داسې وي نن سبا چې کار دی نه پیسې نه څوک در سره په سمه خوله خبرې هم نه کوي. حقیقت دی، دې کې خو شک نشته دی. بالکل نو ښه ډېرې پیسې وکړه پاکستان کې. شکر الحمدلله. ګلچاغت الله دومره راکړي دي که نه چې په یار دوسې لګوم او خورم او نولم یې په یار دوست که نه، او په خپل کور کلیوالو باندې نو هغه نه ختمېږي. پوه شولې؟ باقي فضولیات زه نه کوم.
دوستان په کار نه راځي، په دوستانو باندې پیسې مه خوره. ټیک شو چې خپل کار به کوي خلک. نه زما داسې زما ګلچاحت زما یو لیمټ وي، زه هغه چا سره تعلق کوم که نه چې درانه خلک وي، چې ما ته پته لګي یو لاس نه ټپ نه خیږي مشران وي که نه، زه هغه چا سره تعلق کوم، په هغه چا باندې پیسې لګوم چې ما ته پته وي دی ما سره په هر حال کې که سخته وي که راته وي دی ما سره ودرېږي، نو زه هغه خلکو سره تعلق کوم. فضول مزدول خلکو سره زه بالکل تعلق نه کوم. زه بیا خو ښه ده، نه خبرو نه هم پته لګي هوښیار یې ماشاءالله. الحمدلله ما انجینرینګ کړی سوی، انجینرینګ ما کړی دی 8 سال مې اسلام آباد کې تیر کړي، او ان جی او سره ډېر پاتې شوی. موږ په انسانیت باندې لګیا یو، هیومینټي از فرسټ، لومبې انسانیت دی، وروسته چې کوم دی نو بیا نورې خبرې دي. جی جی نن سبا خو مړه بس انسانیت خو چا کې بالکل ډوشته دی نه، یا بس اصل خبره دا ده یا زمانه د خپل راځي کله چې یو سړی تا سره ملو شي، که سړی وي که ښځه وي، هغه کې چې انسانیت نه وي که نه، نو په هغه کې هغه د ځانه دا توقع نه کړي چې زه یو صحیح مسلمان یم. صحیح مسلمان هغه انسان دی چې لومبی د کې انسانیت وي، د سره احترام وي، د سره احساسات وي. کم انسان سره چې احساسات نه وي دا د سره انسان دی نه، پوه شولې، هغه په حیواناتو کې شمار کیږي. عزت او قدر ګوره، که ستاسو کمیونټي ده نو دا تاسو د کسته نه شوي نه په زوره شوي، دا هر څه بره الله ناست دی دا هغه کې. که مونږ یو مونږ کې څه کمې زیاتې وي نو دا هم د الله په لاس کې دي، زما په لاس کې نه دي، نه ستا په لاس کې دي. ریسپیکټ هر چاته پکار دی، که هغه ټرانسجنډر کمیونټي ده، که هغه مطلب دا نور دي، پوه شولې، څوک وي دا هندوان دي، څوک وي سیاګان دي، څوک وي دا دي، څوک وي دا، لومبی انسانیت دی. هر چا له قدر عزت کوه، پوه شولې، الله به دې قدر عزت کی. جی بالکل. تاسو څنګه؟ زه تاسو ډېر وخت نه ګورم، فالو کوم. ژوند دې تیریږي او موږ خلکو ته ډېرې مسلې وي، ډېرې مسلې او ډېرې بېعزتیانې وي، ډېرې کنځلې وي، نه سوشل لایف کې، نه د دې نه بغیر ریل لایف کې ډېرې مسلې دي. خو بس الحمدلله چې الله موږ له ډېر غټ زړه راکړی دی چې د خلکو راکنځلې او د خلکو دا بېعزتیانې مطلب موږ برداشت کوو که نه، نو بس خلک هر څه وایي، خو ما پې ځان ناغرضه کړی دی. ګوره ګلچاحت، تاسو داسې ژوند دی، تاسو داسې کمیونټي، تاسو تعلق د داسې خلکو سره راځي که نه، یا تاسو سره هغه خلک ملاویږي چې هغه غلط خلک وي، پوه شولې. سم خلک تاسو ته به ډېر کم ملاویږي، یعنې چې سمو خلکو سره ستاسو تعلق راشي که نه، نو یقین وکړه تاسو ته به چېرته یو سړی کنځلونه کوي، یو سړی ورته بد رده ونوي، یو سړی به درته لاس در وانهچي، خو چې کم نیچ خلک وي هغه ټول دا کنځلې، دا بد ردې، باقي دغه خلک اګنور کوه مکملو. تا الله پیدا کړی، تا الله ژوند درکړی دی، ځان خپل ځان په خپله سټیبل که، پوه شولې. څوک چاله یو پیسه هم خیراتي هسې نه ورکړي، یوه پیسه هم چې د چا در نه مفاد نه وي که نه، چې د چا در نه مفاد نه وي، نو یو پیسه به درله هم در نه کېږي. چې یو سړی تا له 100 روپۍ درکړي، دغه به تا نه مفاد وي. بالکل همداسې ده. نو بس ژوند دی تېره، د خلکو خبرې زه په زړه باندې نه علم او بس اګنور خپل کار به کوي، بس ژوند دی لګیا به خلک. او په ریل لایف کې خو بالکل نه دی لکه د چا سره ما ستا یو ویډیو کتلی و، دوه خلکو سره خولې هېڅ چا سره خوله مه وهه، بالکل اګنور کوم مکمل. او دې مثال د سپو د غپېږي دی، پوه شولې. څوک چاله څه ورکړي یا څوک چا څه کولی، هغه کوم ستا د مخ دا اوس د دغه کې تا سره چې هغه هلک و څه ورته وایي، څه مسله راغلې وه هلکانو چې چېړدې را چېړدې وې، هغه ویډیو مې کتلې وه. هغه بې مقصده بې بنیاده ویډیوز دی، هغې کې هېڅ حقیقت نشته. ځان مشورول دپاره ما بسې په کس باندې ما ته پته ده که نه، نو زه ورته هم وایم چې دا داسې خلک اګنور کوه، دي لاړو لیفټ مه ورکوه، پوه شولې، چې لګیا به وي لګیا به وي، بس غلې دي وځه خپل کار دي کې. ته چېرته یې؟ हाँ सही राजा। हाँ जी भाई څنګه چې سید راشي نه 15 منټو لار نه، خو چې څنګه دا روډ ختم شي که نه، دې نه خوا کې بل هغه نیر سره روډ راکوز شوی دی، هغې باندې به راشي. صحیح ده، کس لاسته
ښځه صحیح ده، زړه صحیح ده. اوکې صحیح ده. دا زما ملګرې را روانه ده که نه؟ جین اوس هغې دي. ښه داسې نور وایي خوشحاله یې او چوټیم په ختمېدو ده، اوس به بیا ځئ نو شکر دی الحمدلله. بس دا یو څو ورځې دی، بس ژوند خو ډېر ښکلی روان دی. او دا دلته کې خو دا رمضان داسې وي چې په دې کې خو مصروفیات زیات وي. موږ دلته کې خپله لګیا یو د غریبو خدمت کو، نو هغې خو بیا ځان له مزه وي. جی 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 بالکل. بس د دې اجر بدل الله درکړي او ماشاءالله ډېر ښکلی کار بل دی. د ګوره ځان له خپل پنځه وخته مونځ کول پوه شوې الله ته غاړه خلاصول دي. که ته چاته ووایې چې ما دا کړي دغه مې کړي دا کړي دغه مې کړي پوه شوې، نوم به در پورې خلک خاندي، چې نه کوې نوم به در پورې خلک خاندي. دا خلک په یو کې هم څوک نه پرېږدي، که ښه کوې که بد کوې، په یو کې دې هم نه پرېږدي. د دې نه بس ښه خبره دا ده خپل ځان په خپله سټیبل او بس ځان له پنځه وخته مونځ الله ته غاړه خلاصول. بس دکه ده. زه تاسو کوم څه کار مې بیزي خپل کارونه وکړئ، انشاءالله بیا نیکسټ ټایم به ګپ لګو. ښه اوکې د سعید آباد اوسئ. مننه یو جهان مننه. اوکې الله پام.